دا هسپتال د خوښ دی او دا هسپتال د خوښ دی د خدای پاک مهرباني سره خو خوشحاله یې دلته خو خوشحاله یو دلته او تاسو ټول خوشحاله یاست بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو یو خبر در سره شیر کوم خبر دا دی چې بختي رحمان کوم چې د سوات سیمې سره تعلق لري هغه هسپتال ته منتقل کړی شوی دی آیا څه وجوهاتو چې د هغې وجې نه بختي رحمان چې کوم دی هغه مردان ته ویوړلی شو او هلته په هسپتال کې داخل شو نو د ټول نه مخکې راځو دا ویډیو لږه وګورئ د هغې نه پس بیا خبره کوم بختي رحمان لراغلی وو چې دا هغه انسان دی چې په سوشل میډیا باندې د وجه ډیرو خلکو خاندلی وي خو دا غریب نن مردان کې په علاج باندې پروت دی خو هغه خلک به خبر نه وي نو دا و د هسپتال کم مالک چې دی هغه سره بختي رحمان دی نه علاوه نور کم مریضان هغه هم ناسو او دا وینا یې کوله چې کم کسان نشي کوي د چا دماغي کم توازن چې دی هغه ټیک نه وي یا دې نه علاوه نور داسې لیونې سوي نو هغه مونږ دې هسپتال کې د دې علاج هغه کوو نو په دغه سلسله کې بختي رحمان هم هغه وایي چې مونږ هغه رضا کو سوات ته پسې 3-4 ځل لاړو هلته مونږ هغه رضا کو بیا هم راوستو مردان ته دلته چې کوم دی په هسپتال کې داخل کو بل د بختي رحمان چې کومه وینا د هغه هم وایي چې زه په خوښه باندې راغلی یم داسې زور زبردستي په ما نه ده شوي او زه خپل علاج کول لپاره راغلی یم که موږ وګورو بختي رحمان نن سبا په سوشل میډیا خاص طور په میمز کې چې کوم دی هغه ډیر زیات مشهور دی خلکو چې د هغې کومه بېعزتي کړې وه هغه به هم ستاسو وړاندې وي تاسو به د هغې کوم ویډیوز چې دي هغه هم کتلی وي یعنی د یو مشر سره داسې بېعزتي کول د هغې بېعزتي کول دا چې کوم دی زموږ په پښتنو کې خاص کر بیا په اسلام کې چې کوم دی دا موږ اجازت هغه نه راکوي چې د یو مشر تاسو هغه بېعزتي وکئ نو بختي رحمان چې کوم دی هغه اوس مردان ته وړللی شوی دی خو که موږ وګورو نو په دې عمر کې هغه ویوړلی شو یعنې د دې نه مخکې هغې چا تپوس هم نه دی کړی او بل که موږ وګورو هغه داسې چرش نشه وغیره څه نه کوي چې د هغې وجې نه وړی شوی دی خو صرف د دې هسپتال کوم مالک چې دی هغه وایي چې لږ د دماغو کومه مسله چې ده نو په دې باندې موږ راوړی دی نو خلک یې هم ډېر زیات تنګی بل دا ځای وله ښه هم دی ځکه چې دلته ناست وي نو داسې د خلکو کم تنګول چې دي د هغو نه به محفوظ وي کم کسانو چې په چینل یو فیسبوک آیډیانې وغیره هر شی پې چې کوم دی هغه چلوو مخکې کوو چا پې پیسې ګټلې یو څو بل څه پې کړي دي نو هغه ټول هم تاسو ته معلومه ده نو دغه د بختي رحمان باره کې لږ معلومات و هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان